السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست. ګرانو کتونکو، نن مو یو پروجیکټ درته راوړی ده، نوټ پیډ ده. راځو لومړی پروجیکټ خلاصوو. دغه کې تاسو خپلې لیکنې ثبتولی سئ، فایلونه خلاصولی سئ او سرچ هم پکې کولی سئ. سیټینګ میټینګ دا نور دغه هم دي کې. لومړی کریال رانوو، له هغه څخه وروسته بیا نور خبرې کوو تر پورې ویډیو دروم تر څو پورې چې کریال رانیږي. دا راځو کریال خلاصوو. ملګرو، لومړی به تاسو په دغه ځای باندې کلیک ورته وکړئ. دلته به ټایټل ورته ولیکئ چې څه شی غواړئ ثبت کړئ او لیکنه، او دغلته هم لیکنه، مطلب ټایټل زه ورته لیکم افغان، او دلته مطلب چې ورته لیکئ تاسو، مطلب هر څه چې هغه ورته ولیکئ. دغلته یو د سیو بټن ده او یو دغه د درې ټکي دي. د سیو بټن باندې چې ووهئ نو سیو کېږي. لومړی د درې بټن ته راځو. دغلته تاسو فایل خلاصولی سئ، هغه که ټکسټ فایل وي که ایکس ایم ایل وي، هر چی فایل چې وي هغه خلاصوئ دلته، ماسې ولا پی ډي ایف نه. او دغه هم سیو دلته سیو کېږي، مطلب په چی بڼه سره سیو کوئ دا کافي کېږي. دلته هم لیکنه چې هغه کېږي فیسټ کېږي، دلته هم کټ کېږي، دلته شیر کېږي، او دا هم په اړه د لیکنې. نو لومړی راځو دغه سیو کوو، په دغه ځای کلیک ورته کوو. نو دا سیو شوه. دغه ته تاریخ هم ورکول کېږي، دغه یې نوم ده او هغه تاریخ. دغه بیا سرچ ده، چې تاسو زیاتې لیکنې دغه کړئ نو دې کې سرچ هم کولی سئ. دغلته له هغه څخه وروسته دلته درې ټکي دي، په دې باندې کلیک کوو. لومړی سیټینګ برخه ده، دوهم هم زموږ په اړه ده، دا هم داسې مرسته ده. نو دغه ده، دا هم مرسته ده، او دا سیټینګ ده. سیټینګ ته به راشئ ملګرو. دغلته دغه بلاک چې ده دا د کوډ لپاره ده، مطلب زه اوس دا دواړه فعالوم، دلته اوس مطلب یو بله پروسس جوړوم. دې کې کوډونه هم معلومیږي. اوس ورته وګورئ زه چې ولیکم مطلب خان، یو دغه هغه ورکړو، یو دغه، نو دې رنګ سور سولو. دا د کوډو لپاره دي، مطلب اتې چې هغه کوډونه چې ستاسو هر څه پکې لیکئ ولیکئ، دا د کوډو لپاره استعمالیږي. دا دوه سیټینګونه. او که مطلب موږ یې داسې ونیسو نو دلته سیو کوه هم سو، ایکسپورټ باندې لیکلی ده، دلته ډیلیټ کېږي، دلته ایکسپورټ کېږي، دغه ته هم ټول مطلب چې هغه کېږي. مطلب زه یو بل دغه کړم وساتم، تاسو ګورئ دا دننه ونیسم، دلته چې په دغه سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ نو ټول هغه کېږي. نو لومړی راځو ملګرو، دلته اوپن فایل باندې کلیک کوو. دلته فایل هم پکې خلاصېږي، هغه فایل اتکار چې شمال ته چې دوه فایلونه دي راسره، هغه خلاصوم. دغه دي. اوس نو مطلب دلته وینئ ټکسټ فایل و، دغه خلاص شولو. فایلونه هم پکې خلاصېږي، هغه که هر فایل وي. مطلب زه راځم یو غواړم یو بل فایل چې په بل شکل وي هغه پکې خلاص کړم. نو راځو دلته یو جس وان فایل مطلب زه اخلم، یا هم همداسې بل کوم فایل، هغه چې هر څه فایل وي، مطلب دغلته راځم جس وان فایل، دلته راځم، دغه ده. نو مطلب دا هم راته خلاص کړو. نو هر فایل چې تاسو وغواړئ هغه درته خلاصوي. نو ملګرو دلته فایل سیو کولی هم سئ، دغه ځای چې کلیک وکړئ ګورئ دلته لیکلي دي، دلته دا ولیکه، دغلته دلته لیکلي سیو په دغه ځای. دلته تاسو څو شکلونه کولی سئ، په ټکسټ، ایچ ټي ام ایل، جاوا باندې، او دغه جس وان باندې. نو دلته یوازې په دغه سیو باندې کلیک وکړئ نو دا به سیو سي. نو راځو ملګرو، دلته درې برخې دي، 5 صفحې دي، دغه شپږ داسې دي شاوخوا. په دغه ټولو کې مطلب کارونه ورته سپارل سوي دي، او نور کار نشته په دغه ځایو کې. یوازې دلته یو څو هغه دي کتابتونونه دي چې یو دغه ده او یو هم دغه او یو هم دغه ده، نور هېڅ کار هم نشته پکې. نو ملګرو پروجیکټ لینک به په دغه کې درته واچوم په کمنټ کې، ځکه چې ډسکریپشن کې نه لویږي، ستونزه ده. نو د پروجیکټ لینک په کمنټ کې درته اچوم، او چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ضرور سره لایک کړئ. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.